او سورۃ جن کې هم د سورۃ جن آیت نمبر 15 دا ځکه لیکي چې کله تاسو کور کې وایي د قرآن د یو آیت بل تشریح کوي لکه مثلا سورۃ جن کې داسې د زونه وایم دغه چې موږ معنا یا غډیر ده نو زه په تیریګم سورۃ جن کې الله تعالی فرمایي اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا کم چې نه فرمانه دي دا به جهنم کې سوځیدون کې لرګي به هم دغه نه کې د نور آیتونو کوم د کوم تاسو ته وایي وعدت دا تیار کړی شوی دی للمتقین للکافرین د کافرو د پاره وبشر الذین وبشر د زیری ته ویل کی خوشخبری وبشر او زیر ورکا الذین او کسانو ته وبشر الذین او زیر ورکا او کسانو ته امنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل وکړو عمل صالح یو واره مانس ده کوي بیا برازي نیک عمل دا لفظي معنا ده خدا مراد نه دی نیک عمل ځکه چې هر سړی ځان ته نیک عمل وای هندو سار مندر ته ځي هغه وایي نیک عمل کو سیګ هم دغه رنګ ګیره او بریتونه وختنه کلی هغه وایي نیک عمل کو دا کم خلک چې عرس مناوي دا وایي نیک عمل کو دا ټول وایي موږ نیک عمل کو نیک عمل د پاره کوي دنه مراد څه دی هر هغه عمل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم کړی دی هغه ته وایي نیک عمل چې هغه نه ده کړی کاغه دا هر یو کار دی هغه نیک عمل نه دی من عاملا چا عمل وکړو داس یو عمل چې ليس له امرنا چې دغه موږ حکم نه کړی پیغمبر علیه السلام فرمایي بخاری شریف حدیث ته موږ دغه حکم نه کړی فهو رد دا مردود دی دا نه قبلي کاغه ته نکی کوي هم نه به قبلي ته نکی په بنیادی کوي کنه خلق خو چې پیغمبر علیه السلام نه کړی دا باندې کیږي نو عمل صالح هغه دی چې پیغمبر علیه السلام کړی پیغمبر علیه السلام نه کړی لکه مثلا عید میلاد النبی دا پیغمبر علیه السلام نه کړی صحابه کرام نه کړ پیغمبر اسلام وایي فیدونه دي او دی وایي چې عید میلاد النبی دا چا ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویلي صحابه کرام نه دی ویلي امامان او مجتهدین نه دی ویلي دا یو وسو کال مخکې یو بادشاہ هغه دا یو نوې شی جوړ کو موږ پیروالي بس کو په عمل وکاو نو دا عمل صالح نه دی دا عمل صالح نه دی کته ډیرم چې وایي چې رسول الله زنده باد وغیرہ خدای باندې الله نه خوشالي دا الله تعالی به ناراض کیږي او دا ځان په خيخ جوړلی هغه کې نو دا مکوا بلکې هغه کار چې پیغمبر علی السلام کړ دومره تحقیق کوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کړی دی بس هغه کوا هغه نه وی کړی هغه مکوا او بیا الله تعالی فرمایي ان لهم بشکدوی د پارا جنات باغون دی جنت د جن دی پردې ته ویل کیږي جنم ځکه جن دی چغل دل کیږي نه پیره او جنت ته ځکه وای د پونو کې پټوي داسې ونه کې پټوي زمګه د نخکاری نو ځکه د جنت وای باغ اما معنا باغ بنیاد باندې کی مجنون جنون لیوانه ځکه دې په عقل باندې پرده راغلی عقل کار نه کوي ځکه ورته مجنون ویل کی لیوانه نو جنات باغنا تجری چې بهیږي به من تحتها لاندې د اغینا داغه د بنگلو داغه د ونو الانهار نهرنا څلور نهرونو ذکر رسول الله صلی الله علیه و الله تعالی په سورۃ انبیاء کې کړه د آیت نمبر 98 کې سورۃ انبیاء کې چې هغه با کدا ذکر شوی دی سورۃ انبیاء کې نه ده غالبا سورۃ محمد کې ده سورۃ محمد کې ده چې څلور نهرونه بویلتا یو به د پيو نهر وی یو به د غبینو نهر وی یو به د صفا ابو نهر وی او یو به د شراب نهر او شراب مبارک کی په صورت واقعي کې فرمایي لا يصدعون عنها دینه مستردد ناراض ولا ينزفون نبتنا سرګردانی راضي نشبه پکې نه او دا څلور نه بوي نو الله تعالی فرمایي ان لهم بشکدوی د پارا جنات باغون دي تجري چروان بوي من تحت الانهار د دلند نهرونه کلما هر کلا هر دفع هر واره رزقو چې مونږه رزق ورکړل شي دوی ته رزقو چې رزق ورکړل شي دوی ته خوراک ورکړل شي دوی ته منها د اغینا د جنتنا من ثمرتين سموا رزقا د پاره د خوراک هر کله چې موږ خوراک ورکو قالو دی بیاوی هاذا دا الذي اغ خوراک دی رزقنا چې موږ ته را کړی شوی وو من قبل دین وړاندې د دې دوه مطلبونه دي یو من قبل نه مطلب دا چې اوس یو سات مخکې موږ دا مالټي خوړلې یا یو اوس یو سات مخکې موږ عام خوړلې دا بیا عام راوړو نو الله وایي چې دا هر ځل به یو شان دي پران کې او بیل په خوند کې هر ځل به زکات مخکینی نه بدلې او ولای نمونه پېش خېری دي چونسام دی او انوار ټول دی او پلانې دی او فلانې دا دنیا کې دومره دي نو اندازه لګو قیامت کې وسومره جنت کې وسومره الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي او دا هر ځل به زکات بل ځل نه بدلې او هر ځل زکات دغه خسته وي د بل ځل نه
الله دې موږ تاسو ته نصیب کیو مطلب دا ده دویم مراد دا ده چې جنتی بوې دا موږ دنیا کې خورلیو دا مونږ او مالټي او سیوان دا موږ دې چې دنیا کې وي نو الله وایي چې دا قرآن کې موږ سيدي خو خوند هغه سینه ده دا اوخري بیا پته لګي او شکل صورت به ولیدا سی چې کله انسان شکل صورت مخکې نه لیدلې نه وي نو انسان ورته اشتها ناراضي کدا تاسو کله داسې میوه وګورئ چې هغه تاسو مخکې خوړلې نه وي نو انسان ته بخله کې وبنه راځي اشتها ورته ناراضي او چې کومه لیدلې خوړلې وي هغه وګوري نو هغه کې ورته اشتها پیدا کی نو دی وجنه شکل صورت به همدا غسی الله دې نصیب کې به وګورو نو رزقنا راکړې شی وي من قبل دین وړاندې و اتوبه او ورکول بشي دوی ته متشابهه یو شان دي یعنی پرنګ کې به یو شان دي وي او خوند کې به بدلی وي د دنیا نه او د هر د فید بلینا ولهم او دوی د پاره به فيها پدې کې ازواج بیبیان وي خود دې لفظي معنا بیبی نه ده ګوره زوج وای جوړې تا او جوړه خځه د پاره نر د پاره خځه او د ټول مثالونه په قران کریم کې موجود دي داغه مثال الله تعالی فرمایي چې هر کله د طلاق په معاملې کې الله تعالی کړی دا چې کله تاسو بدلوي بدل کوي بل خاوند سره الله تعالی لفظ د زوج استعمال کړی جوړه خځه د پاره نر د پاره خځه او بل عموما موږ سره زموږ خويندې او بچیان هم ناست دي هغه اطمینان د لپاره خبره وکما عربي قاعده دا چې کله خځه او نر دوه کسان مخامخ ته تناست یو ته خطاب کوي نو صيغه به د مذکر استعمالي صيغه به د مذکر اگر که تاسو سره خځه هم د عربي قاعده د ژبه قاعده نو دی وجنه دا ده دویمه وجه دا چې خځه د نر تابع ده زنانه د نر تابع ده یو سړی کور اخلي دنیا کې مزه غلس مرلې کور اخلي نو د خځه په کلی کې بریدي دلته اوسې غزان سره راوي نو هغه خلی خځه د پاره نو کور خدای د زنانه د پاره نو دی وجه انعامات و غیره چې دا نر ته ذکر دي دا کله کله سوال مرضی د زنانه و طرف نه دا د پاره نه دي دا سړو د پاره دي نو بیان د پاره نه دي خځه د پاره نه خطابي دي غیر پاره وسیم دي هغه دي الله تعالی کړي دي سړو د پاره دي هغه دي سره متعلق دي متصل دي ور سره نو دی وجه نه هغه اعتراض خبره نه ده متطهرتون پاکي نو به الله تعالی د صيغه د مؤنث ول استعمال کړی دا چې پاکي نو په جوړې کې دلته به د مافي غواله وټولنا په جوړې کې ان دوه جوړه خځه او نر چې کله یو ځای کې عموما د ګندګي ډیره زیاته امکان د خځې طرف نه د خوې د اخلاق د زبې یا د نور د شبې وغیرہ یا د نور جسمانی طور باندې نو دا به د هغه جوړې نه او بل جوړه په خپلم دا د هر قسم ګندګي نه وپاکي دی باندې د دنیا غ تکلیفونه بیماریاں وغیرہ وغیرہ حالت چې هغه کې هغه خدای بیماری ابم ناراضي او نه به د سړی په جسم کې داسې څه کمی به وي چې به د خدای ضرورتونه نشي پوره کولای دا به هر قسم کمی نه پات وي دا بهترینه جوړه به وي دا او د باره کې دوا حدیث موري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا وي تقریبا د 30 او د 35 سال په منځ کې وي او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هر خزه به دې قسم کوي چې ما خوند ما سره ټول نه زیاته مینه کوي او هر سړی به دا قسم کوي په دې باندې باغه گواہی چې زما خزه د ټولو خدونه ډیره خسته دونه ولا تعالی سره مینا چولي دمره باغی کې به الله تعالی دې موږ تاسو سره نصیب کړي وهم اودیب فیها بدی جنت کې خالدون همیشه بوي د اخره نعمت دغه چې ډیر خوندور شی پیدا وشي خو چې کله هغه کې نوي یا مستقل نوي نبی مزنه کوي هغه آیت د څلورو نهرونو ولا سوره محمد آیت نمبر 15 ده سوره محمد آیت نمبر 15 کې د څلورو نهرونو ذکر الله تعالی کړی دی ما څنګه نوته نو ته نوټم نو ان الله بشغل تعالی لا یستحی حیا نه کوي شرمېږي نه د لفظي معنی ده دی اعتراض وکړو الله تعالی د ماشي ذکر کړو یا د مچ ذکر کړو چې د دې د خدایان چې د الله مقابله کې جوړ کړی دي دا ډېر کمزوري دي یا د دې جلاګي ذکر کړو چې دې کوډ ډېر کمزور دی نو دې اعتراض وکړو چې دا څنګه د الله کتاب ده په دې کې د مچانو ذکر ده په دې کې د جلاګي ذکر ده د الله کتاب داسي وي نو الله جواب ورکړي چې الله شرمېږي نه الله خو حق بیانوي د حق بیانولو نه شرمېږي نه او شرم خو سره د تربور نه کوي نو الله خو تربور نشته شرم خو سره د خزینه کوي نو الله خزه نشته شرم خو سره همزولي نه کوي نه همزولي نشته خزه شرم سره د خاندان نه کوي د خاندان نشته دا یو خبره دویمه طریقه د الله دا دام ځین کې کینه وای مخه قران وای تاسو ته آساني چې الله خبره د انسانانو د عقل او د فهم او د غید ادراک مطابق کوي که الله د خپل شان مطابق خبره وکي بیا موږ څنګه پوي دی
به موږ څه پوي دی پاګې باندې د دې